په اذکارو او په معصوره دعاګانو کې. بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره نقل. دا دعا دا هغه وخت غوښتل کېږي کله چې یو سړی یو څوک ناجوړي پر مریض باندې د دم کولو لپاره دا دعا غوښتل کېږي. د دعا الفاظ او لنډه لفظي ترجمه: اذهب البأس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے الله رب العزت، اے د خلقو ربه، دا سخت ناجوړي لرې که او شفا ورکه. ته شفا ورکوونکی یې، ستا له شفا بغیره، ستا له شفا او جوړتیا ما سیوا بله هیڅ شفا نشته. داسې شفا ورته نصیب کړه چې هیڅ ناروغي او ناجوړي پرې نږدې او پاته نشي. دا دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره روایت شوی او را نقل شوی ده. کله چې به په کورنۍ کې څوک ناجوړه سول، په ملګرو او په دوستانو کې او نور په شناخته کلي علاقه کې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل راسته لاس پر هغو باندې راتېراوي، مسح کوي به هغه کس ناجوړه، لاس به ورباندې تېراوه او دا دعا به ورته کول: اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. د دې دعا څو مهم ټکي دي. اول تورې دا دي چې رب الناس، الله رب العزت د ټولو خلقو د پالونکي په صفات او په لقب باندې دلته په دې دعا کې غږ شوی دی، ځکه چې هغه د هر چا په حال خبردار دی. الله رب العزت زموږ ستاسو رب دی، زموږ ته پالونکی دی. موږ الله رب العزت پالي. په خپل انسان نه پالل کیږي، نه په خپل انسان خپل حفاظت کولای شي، نه انسان په خپل نه جوړ کېدلی شي او نه په خپل جوړېدلی شي. دوم دا توري په دعا کې موجود دی، انت شافي، دا اعتراف کول دي چې رښتینی شفا یوازې د الله په لاس کې ده. ډاکټران یا هم دوا دا یوازې وسیلې دي، ذرایع دي. چې الله رب العزت وغواړي هغه رنګه به کېږي، چې الله شفا وغواړي شفا به نصیب کېږي، چې الله څوک نه جوړي نه به جوړېږي. بل توري په دې دعا کې دا دی، لا یغادر سقما، دا د پوره روغتیا د پوره صحت غوښتنه ده، چې تر څو داسې صحت الله رب العزت انسان ته نصیب کړي چې ناروغي، ناجوړي، هغه تکلیف هغه مکمل د منځه ولاړ شي او بیا پاته نشي. نو دا دعا د هر قسمه جسمانی او روحاني تکلیف لپاره ډیره اغیزمنه ده او مستحبه ده چې د ناروغ د پوښتنې ته د ورتګ پر وخت باندې ولوستل شي، څوک یې ووایي او پرې دم یې کړي. دعا الفاظ: اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.